تازه خبر امریکا ایران ته سخت خبرداری ورکړ. بل خو اسرایل وایي د امریکا له مرستې پرته د ایران اټومي تاسیسات نشو ختمولای. دا چې ولې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې ایران ګواښ وکړ چې که امریکا له اسرایلو سره مرسته وکړي نو سیمه کې به د دوی نظامي هډې په نښه کړي. اوس تازه خبر دا دی چې ټرمپ وایي که ایران زموږ پر اهدافو بریدونه وکړي ورته به ګران تمام شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې د اسرائیلي بریدونو په برخه کې له ایران سره جګړه کې ښکېل نه دی. هغه خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي نو امریکا به داسې سخت او بې ساری ځواب ورکړي چې ساری به یې نه وي لیدل شوی. نوموړي زیاته کړې چې امریکا وړتیا لري د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانه جګړه ژر پای ته ورسوي. هغه ویلي که ایران رښتیا هم جګړه بندېدل غواړي نو امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه تړون وکړي. بل خو اسرائیل وایي د امریکا له مرستې پرته د ایران ځمکنی اټومي تاسیسات نشو په نښه کولی. اسرائیلي سرچینو اکسیوس ته ویلي چې په تېرو 48 ساعتونو کې د تل ابیب چارواکو څو ځلې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو باندې په برید کې په مستقیم ډول برخه واخلي تر څو د ځمکې لاندې فردو تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. اسرائیلي ډیپلوماتان وایي د تهران د اټومي پروګرام په بشپړ ډول ویجاړول مهم دي. فردو د ایران په قم ولایت کې د یو پټ او مهم اټومي تاسیساتو نوم دی چې د فردو غني سازي مرکز په نوم پیژندل کیږي. اسرائیلو د درنو بمشتونکو الوتکو یعنې بم افغانون او د ژورو ځایونو د ویجاړي لپاره وسلې نه لري ترڅو د فردو غرنۍ سیمه هدف وګرځوي. خو امریکا دواړه وسایل د ایران د الوتنې فاصلې په شاوخوا کې لري او ځای پر ځای کړي دي. واشنگټن تر دې دمه هڅه کړې چې پر ایران د اسرائیلو له هوایي عملیاتو ځان لرې وساتي او وایي چې که ایران د امریکا پر اهدافو برید وکړي دا به غیر قانوني کړنه وي. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي اکسیوس ته ویلي هر څه چې نن پیښیږي د مخنیوي وړ نه دي خو د ایران لپاره د سولې تر ټولو چټکه لاره دا ده چې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.